نسل. د ځمکې نه بخار پورته سو، د بخار نه وریځ پیدا سوه، له وریځې نه باران وورېده، د باران نه د پسرلي ګلونه پیدا سول، له ګلونو خوشبويي پیدا سوه. وګورئ مور او لور یا پلار او زوی څومره فرق لري. هغه تفاوت چې د باران او ګلونو یا د ځمکې او بوټو ترمنځ وینئ، د یوه او بل نسل تفاوت همدومره دی. که اولادونه د میندو غوندې وای، له غرونو څخه به لالونه نه پیدا کېدل، د دریابونو څخه به مرغلرې نه راوتلې، له ابشار نه به برېښنا نه راتله، د ړندو اولادونه به ړانده وای، د کڼو نه به کاڼه زېږېدلی. اوس پوه سواست چې نوی نسل او زوړ نسل یو رنګه نه وي. که څوک خپل زلمي ته زړه بوډۍ په نکاح اخلي یا خپله پیغله د لور اتیا کلن بوډا ته ورکوي، ښه نه کوي. زړه تربیه او نوی نسل همدغسې وګڼئ.